سورۃ نازعات سورہ نبع پسې ده نزول کې پس د نبع نه ده اثبات د قیامت کوي په دې سورۃ نازعات کې هو په شواهد سره او بیا دغه دوه قسم خلق او حال یو نمونه د دنیوي تخویف ذکر کوي په حالت د فرعونیانو چې آخرت کې عذابونه یو دنیا کې خلق نه خلاص شوی د الله د عذاب نه کله انکار یې کوو نمونه ذکر کوي تخویف دنیوي په هلاکت د فرعونیانو سره او بیا تقسیم کوي د خلق دوه قسمو ته یو اصحاب الجحیم دی جہنمیان او بل اصحاب النعیم دی جنتیان بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا گوادی اغا ملائکو چی سختی کی کافرانو نا دیر سختی چی روح تینا روباسی نو دیر سختی و سرکی دکا غر اوزی نا آتینا پا گوٹونو ننوزی او دی روباسی غرقا غرقیدل مانا فدی بدن کی اور پسین نوزی والناشطات نشتن اغا ملائکو چی خوشحالون کی مومنان لرا پا خوشحالولو مومن نچی روح باسی دی اڈو نشی لکا ماشون تا چوی آغا دی برا کارغا دی او بس اغاڑو پزان پو نشی ملائک با دا مسلمان سردا سے کار کئی خوشحالون کی اغلر پا خوشحالون والصابحات صبحا اغا ملائکو چی دا اللہ پا حکم پسی دا سی منڈیوی لکا لامبووی ابو کی جسوک لامبووی ابو کی چمائی زیگرندین دقا سی دا اللہ پا حکم پسی روان دی لامبوون کی دا اللہ پا حکم پسی پا لامبو اہل سران فالصابقات سبقان چی دمر الوی حمد کئی کنا نو دین سوک نشی وقت کے دے فی ذکر اوڑا چی مخ کی حمد بیان شا پس مخ کی دن کی دیدار چانا فمخ کی دل سرا فالمدبرات امرن او انتظام کی دا اللہ دا حکم جدا جدا چی کم یہ پروحون مقرر کرے خپل کار خپ همت سره پراسته سره کوي مدبرات د ځان سره کوي نشي کولای الله ته حکم کوي چې دا څه وکړي دا څه وکړي د بل چې اختیار نشته په عالم کې دې کې چې روح المانی او خبره کړې ده نو مفسرین خیالي کنا چې مدبرات د ډیرو سيزونو صفت کې دی شي احتمال خوې کنا هغه ته دلته کې نفوس اغستري چې هغه نفوس چې تدبیر کوي نو بس هغه خبره چې دی ممکن ده نو وګورئ تاسو تفسیر کې ویلي روح المانی ویلي دي چې نفسونه تدبیر کولی شي پس د مرګ نه جواب دا دی چې ته د هغه تفسیر وګوره که نه 15 جلده کاری کی جتا بل دیتا دا سی خبر او منتا دا خواغه د وسیلی په حق کې ډیر تحقیق کړي سورۃ مائده کې نو دی غوسه شوی دی د ځانې بګی ته لیکل کړي دي دا خبره نه ده ذکر یو سړی کتاب بټول ګوري کنه چې د نور نظریه څنګه ده داغه نظریه خدا سے د ټیټ د توحید نظریه ده دې کې څنګه وایي چې نفوس مدبرات دي دا خو پکې بل چا لیکل کړي چې ته غوسه شوی چې د ولې په وسیله باندې دومره سخرت کړی دی او یا دا چې کوئی انسان دی غلطي چې کېږي نو موږ په روح المانی پسې یو قرآن او سنت نشته دی موږ خو په قرآن او سنت ایمان راوړی خو مفسر هم ایمان نه دی راوړی انا موږ د هغه قول چېرته د دې لپاره پیش کوو چې په دین کې دلیل وګرځو نه دلیل خو قرآن سنت اجماع او قیاس دی
نو مفسر قول خو موږ د تایید دپاره پیش کوو. تایید مطلب دی لکه ډوډۍ او شوروار صحیح خو چکني ورسره وکړي، دا خو اصل د خوند دپاره. نو قول خو د قرآن او سنت دلیل دی، که چا څه لیکلي دي که نه مونږ خو د هغې نه یو ذموار. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، یاد کا هغه ورځ چې اوبه جړقوي، هغه شپېلۍ جړقوونکې. څه به وجړقوي؟ دنیا چې شپېلۍ وال شي که نه، دنیا به ټوله وجړقوي، دا به لومبۍ شپېلۍ. تتبعها الرادفة، ورپسې به یې هغه وروستی شپېلۍ. صحیح دا ده چې دا دوه شپېلۍ دي بس. اول سره به مخلوق پناه شي او دویم سره بیا واپس شي، قیامت به قایم شي. قلوب یومئذ واجفة، ډېر زړونه به په دغه ورځ باندې یریدونکي او رپېدونکي. دا دغه چې ایمان پکې نه و، چې ایمان پکې نه وي نو هغه زړه اوس هم رپېږي او وخت کې به هم رپېږي. ایمان چې په چا کې نه وي او توحید پکې نه وي که نه، نو که ته ورسره خبرې کوې نو هم شونډې بیا رپېږي. دا علامه ده که نه خدای بندیانو. توحید زبردست شی دی. ابصارها خاشعه، سترګې د هغې به ډېرې ذلیله وي. یقولون، او دا به وایي، چغې به وایي اینا لمردودون فی الحافره، آیا موږ به بیا واپس کړی شو هغه ړومبي حالت ته. اوس وایي دلته دا د دنیا خبره ده. اوس دا خبرې کوي چې ولې موږ به بیا ژوندي کېدی شو، چې مړه شو، خاورې شو، اډوکي شو. نو اینا لمردودون فی الحافره، موږ به بیا ړومبي حالت ته لاړ شو، بیا به زموږ بدن جوړ شي او نوی وجود به راکړی شي. حافره اصل کې د اس خپې ته وایي. د اس دغه سونۍ دغه بوټ غوندې تور، دې ته حافره وایي. دی ځکه وایي چې اس چې خپه کېږي که نه او چته یې کړي نو بلکل فرق پکې نه وي، چې څومره د هغه سوی نو دوره یې نښه جوړه کړي. د دې لپاره وایي چې دی وایي چې بلکل به فرق نه وي زموږ په بدن کې، هغسې به جوړ شو لکه دنیا کې څنګه وو. نه نه وایي اذا کنا عظاما نخره، چې کله مونږ هډوکي شو او واسطه شو نو بیا به ژوندي کېږو. قالو تلک اذا کرة خاسره، وایي دي چې دغه بیا ژوندون دا ډېر تاواني دی، ستا دپاره به یې تاواني چې تا څه کړي نه دي که نه، تا تش خوب کړی دی، ستا دپاره به تاواني. فانما هي زجرة واحدة، یقینا دا قیامت یو جړق دی، یو اواز دی. فاذا هم بالساهره، خلق به ټول په میدان ولاړي. ځکه آبادۍ خو به نه وي که نه، دا هر څه خو به هوار شوي، ځمکه به وایي داسې شوي چې په یو سر کې هګۍ پرته وي نو بل سر ته به ښکاري که نه. داسې ملک به ډاګه پروت وي، رافا بس نه. د ډاګې نوم یې واخېسته نو د موسی علیه السلام خبره یې شروع کړه چې هغه هم هلته کویتور کې په ډاګه ولاړو. هل اتاک حدیث موسی، یقینا راغلی تا ته خبر د موسی علیه السلام کله چې آواز وکړ د تا رب خپل بالوادي المقدس، په هغه میدان مبارک کې پاک طوا چې نوم یې وادي طوا دی. وادي طوا د هغې داسې میدان مبارک کې پاک طوا چې نوم یې وادي طوا دی. وادي طوا د هغې داسې نومونه دي د عربو، وادي قرا، وادي طوا دی نوم دی. سی ورته ووایي اذهب الى فرعون انه طغى، لاړ شه فرعون پسې دې سرکشي کوي. فقل هل لك الى ان تزکى، ووایي نوره ته څه مه وایه، څوک وله ورنه کړي، یو خو دې پکې مړ کړی دی که نه. مسله ورته وکړه چې ای فرعون ستا خوښه ده چې ځان پاک کړي، ان تزکى چې ځان پاک کړي. واهديك الى ربك فتخشى،
زدید پار راغلیم چې تا ته لار خیم ستا نه لار روکه شوې ده هدایت کوم تا ته په طرف د رب ستا باندې نو ویریږه تزکا دا مطلب دی چې کله خو یو سړی اسې وګوري اسمان ځمکه غرونه دریابونه نو پوه شي په مطلب باندې چېرې لایق صرف یو الله دی ښه دا نورې څه خبرې چې په دې پوه نه شي نو څوک وله راشي او نصیحت ورته وکړي تقریر ورته وکړي فتح شه لکه په دې ویریږي فأراه الآية الكبرى ويخوي فرعون تا معجزة لويا امسا وکنه فكذب وعصى هغه تکذیب وکړ نافرمانی وکړه چې زه چرې نه منم چې ته پیغمبر یې تا زه پیژنم نه ما سره وکړ لوی شوی دا پیغمبري ته کوم ځای ملاو شو ته خو چې بار ملک کم نه تلې فكذب وعصى ثم ادبر يسعى ډیر غوساو کنه بیا شاکړه امنډه کړه وې زه به مقابله کوم دا هغه وخت نه زور لګاو فحشر فنادى ټول خلق را جمع کو आवाज وکړو فقال انا ربكم الاعلى نو وی چې زستا سره بیا مډیر اوچت نه دا خبره کړو بل سورته قصص کې تیر شیو وما علمت لكم من اله غيري زخه نه پويګم چې تاسو بل خدای شته دا موسی عليه السلام دا خبرې کوي فاخذ الله نكال الاخره والاولى ونيو الله دي فرعون لرا بعذاب د دنیا او د آخرت یا بعذاب د وروسته خبرې او د لومبه خبرې دو خبرې کنه ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشى یقینا په دې واقعیا کې عبرت څه پار دا چې یریږي د الله نه دا نقلی دلیلو اوس الله عقلی دلیل پیش کوي عقلی دلیل چې وګوره تاسو انتم اشد خلقا ام السماء اے خلقو تاسو ډیر مضبوط یې په وجود کې کنه اسمان خو چیرې نافرمانی نه کړو اسمان خو چرې आवाज نه وکړي چې یا غوث اتا صدا ګډ وډ आवाजونه کوي اسمان خو نشي ټینګې دی دیتا چې څوک غیر الله ته आवाज وکړي نو سورته مریم کې ویلي چې اسمان را وردېدو نشي ټینګې دا خبره نشو برداشت کوله او دا انسان برداشت کړی دا الله وي ته د اسمان نوم ډیر مضبوط نه ایتاسو ډیر مضبوط یې په وجود کې کنه اسمان بنا الله جوړ کړی رفع سم کها او چت کړی چت دا وی چې څوک ته نشي رسېږي فسوا برابر کړی دی واغه شلیلا اور اخلی دا شپه ددنه پاروس خو دې اسمان نه پیدا کی کنه ځکه نور پکې موجود دی واخرج ضحاها وقال کړي دې سبا داغي یعنی روز کې ضحا صاف وخت ډېر قیمتي دي نو ځکه دانم واو والارض بعد ذلك دحاها او زمکه بیا پس د دې نه خورا کړی ده پیدا کړی مخکې ده ولیکن بیا دحا دې ته وایي چې په طریقې کې یو خپل قوتونه پکې واچي غرونه په ورزي دریابونه سیندونه نو دحا د رستو بیا کړی اول خدا څخه غونډه پراته وا اخرج منها ماءها رستلی دي زمکنا او بداغي او مرعا ورشوغاني والجبال ارساها غرونه په دې ورزول دي متاع لكم ولانعامكم فائدہ دستاسو او استاسو دسارو فإذا جاءت الطامة الكبرى کله چې راشي هغه مصیبت او آفت لوی دم د قیامت نوم دی الطامة الكبرى لوی آفت خلق بدو قسم شي ډیر نه یوم یتذکر الانسان ما سعى یاد کا عورت چې یادی به انسان خپل عمل چې سکړي نه هغه به دغه پته مو ویني او کارب کړی شي جهنم دا چا د پاره چې ویني چې د چا نظر لګي نو جهنم به ویني نو پټ باندې
فاما من طغى سوک سرکشی کړي والک فرعون واثر الحیات الدنیا وغرقړي ژوند دنیا په آخرت فإن الجحیم هي المأوى جهنم بداغزه دوسی دوی دا حال یې ذکر کړ مجرمین کو واما من خاف مقام ربه هغه څوک چې یریدو دو درېدونه د خپل رب په مخ کې چې قیامت کې به ودرېږي دا یره ورسره وه هغه غلط کار نشي کولی یا مقام ربه اوس دا عقیده وه چې الله حاضر ناظر دی هر څه ویني ولې به زه غلط کار کوم ونهى النفس عن الهوى اکه نفس ورته هر څه وي که نه ولیکن ده د هغه نه منله نو منع کړی و نفس د خواهشاتونه فإن الجنة هي المأوى یقینا جنت د هغه د اوسېدو ځای دی زجر دی په انکار د قیامتو په صورت نبا په اول کې راوړي او د دې په آخر کې راوړو هلته اول کې ویلو چې عما یتساءلون او د دې په آخر کې راوړو تشابه الاطراف دی ته وایي دا هم یو ربط د صورتونو یسألونک تپوس کیستانا عن الساعة د قیامت ایان مرسا چې مونږ ته تاریخ وښیه دا به کله راځي الله وی تا ته تاریخ معلوم دی فیما انت من ذکرا چرته ته د هغې د بیان نه الی ربک منتهاها په طرف د رب ستا باندې انتها د علم د هغې ده هغه علم خو الله ته رسېدلی بل چا ته خو د هغه علم نشته نو دې وی ته څه نه راغلی ګوره ورته مونږ خو یې چې تا کې به دا کمالي چې مونږ ته به د قیامت وخت وښیې ورځ به وښیې نو ستا راتلو څه فایده وه دنیا ته انما انت منذر من یخشاها بېشکه ته یرونکی هغه چا لره چې یریږي د قیامت کانهم یوم یرونها دا خلق چې دی په هغه ورځ چې وویني قیامت لره نو دومره هیبت وی پی لم یلبسو تو وی چې دی وخت نو تیر کړی دنیا کې الا عشیتن مگر یو مازیګر او ضحاها او یا هغه سحر د مازیګر او سحر خو د مازیګر نه او ضحاها سحر خو دروازې کنه دروازې کې ډېر وختونه دي نو سحر په کوم یو وخت دی مازیګر په کوم یو وخت دی او دا نسبت دی عشیت ولې وکړو مطلب دا دی چې او ضحاها یا هغه سحر چې د دې مازیګر عمره دی په مقدار کې هغه هم څه ډوره وخت نه دی خو څنګه چې وخت د مازیګر لږ دی دقه سحر هغه هم لږ دی دی وایي چې موږ دنیا کې صرف دومره وخت تېر کړی دی نو ځکه چې یو سړي عمر د خوشحالۍ تېر شي او سخته پرې راشي اته ترې نه تپوس کوي نو ما خو دنیا کې چېرته خوشحالي ونه لیده نه ځکه به دي قیامت کې داسې وایي